اوس طالبانو ښه کالي یا ښه پټګۍ یا ښه خطرناکه څادر یا ښې تسپې دا د الله زینت که نه. اوس مثلا دا طالب ده که نه داسې ښه کالي ګنډلي دي نو دا چې ملا پې باندې راپیږ سي تنګ نظری ده ته وایي وباسه مرتد سولې ناروا دي وکړه. ته دا آیات ورته وایه قل من حرم زینت الله چا حرام کړي زینت الله التي اخرج لعباده. دی بیا څه وي دا د ښځو سره مشابهت ده. مونږ تاسې افغانستان کې داسې کالي ښځې اغوندي دومره خو هم اپلاتې مه وله که نه. د ښځو لباس او د نر لباس په مابین کې مځکه و اسمان فرق. د شبو له ښځو سره مونږ هم ناروا بلو خو چې د ښځې لباس ویوري که نه. دلته طالبانو روح الماني ډېر بحث کړی چې ښه لباس نبی علیه السلام یو ورځ راووت طالبانو څادر یې اغوستلی وي 1000 درهمه قیمت یې درلود. پوهېږئ په خبر امام ابو حنیفه رحمه الله څادر اغوستلی وي طالبانو 400 دینار قیمت دینار طالبانو پوهېږئ بیخي ډېرې روپۍ کېږي. دینار سره زر دي په لکونو لکونو روپۍ و زمانه کې کېږي. ته فکر وکړه څادر یې دا ناروا نه ده ځان نه دي بخیلو جوړ کړی. طالبانو د نر دپاره دا تڼۍ څه دي دا د سرو زرو د نر دپاره جایز دی. او امام محمد په سیر الکبیر کې ذکر کړي. زه چې څومره فکر کوم په دې ټولنه کې د مجاهدین طبیعت خلک ډېر د دې شیانو شوقیان وي که نه فکر پسې وکئ. او امام محمد رحمه الله هم دا خبره په سیر الکبیر کې ذکر کړي د جهادونو په کتاب کې. هلته یې لیکلي وي که چا تڼۍ د سرو زرو یا د ورېښمو جوړه کړه جایزه ده. دا اوس خو دې چې مازې لږ داسې بل رقم تڼۍ کېښودله سترګې درپسې درنیولي سړی ته سپین ګراسی پرېږده ځوانانو سره کار مه لره. نو د سرو زرو جایز د ته سیر الکبیر وګوره که نه د سرو زرو تڼۍ نر ته ښیمه نه ښځه نه ښیمه ښځې ته خود جایز دي. نر ته نر چې یوه تڼۍ دلته یوه دلته یوه دلته د سرو زرو جایز دي. سپین زر خو پرېږده خود جایز دي. او د چا د ورېښمو دا چې داسې ورېښمو کې ګل جوړ کړي که نه ګل علم دا ګل هم نه د طالبانو داسې خطرناکه ګل وي که نه چې دا ویني ډایرکټ یې زړه وسوځي دا هم جایز ده. دلته جایز د ورېښم طالبانو د نر دپاره دلته دا د نر دپاره جایز ده. او د لمنې په دغه هغه کې ګیچ کې بلکل جایز ده. طالبانو بعضې طالبان کله شوقیتوب وکړي کالیو کې داسې تور هغه پکې راوباسي. دا ښځو سره ځکه ښځې داسې کالي نه کوي د ښځو بل رقم ته کوي هېڅ کله دا من حرم زینت الله چا حرام کړي دي. امام محمد ابن حسن شیبانی رحمه الله یو ورځ راووت طالبانو ډېر ښه کالي اغوستي وو تک سپین سړی و او داسې توره پړګۍ په سر کړې وه. وی چا ورته ویلې چې دا څه کوې وه سړیه دا مخې داسې ښکارېده طالبانو که لیلة البدر. وی ورته ویلې چې دما مینځانې او دما ښځې دا نه خوښوي چې ما په ښه لباس کې ویني نو چې خوښوي مې نو زه هم ځان همداسې ورته جوړوم. نو دا طالبانو اسلام کې به ډېر تشدد په دې شیانو باندې نه کوئ ښه. اسلام کې دومره ناروا نه دي. الله دې موږ د بعضې علماو نظرونه جوړ کړي تنګ نظري وي طالبانو. من حرم زینت الله نه یې حرام کړي ورېښم حرام کړي اعظم در سره منم. تشبیه حرامه کړې ده نو دا خو تشبیه نه ده تشبیه زم بیا ناروا بلم که داسې لباس و چې تشبیه ولې بیا زم ناروا بلم. انسان چې وګرځېږي بیا ورته حج ته چې لاړ سئ طالبانو الله مو زر بوزه ځکه تنګ نظري به ورکه سي. چې هلته لاړ سئ طالبانو طواف کې هسې به حیرانه سي داسې خلک به ووینې طالبانو چې د موږ د ښځو غوندې کالي اغوستي د حبشه دنیا څه ده توران د ټولو کالي طالبانو داسې رنګ کالي یې داسې وي رنګه رنګه لکه د ښځو ګلان پکې ټول کالي هم داسې غټ کالي وي لکه د ښځو غوندې. تی خو دا دما تنګ نظری مولای چې ویني دا ټول د نه سړي زمن دي زمن دي دلته راغلی ما کوه داسې لالو دنیا ده ته داسې فکر کړی چې دا ما کم کالي اغوستي دا ډایرکټ د رسول الله غوندې کالي ول لا حجر فیه چې تر څو مشابهت نه وي د کفر سره د ښځو سره مشابهت نه وي او لباس کې هغه ناروا هغه نه وي هېڅ پروا نه کړي دا تا کالي دا کله د رسول الله کالي ما او تا چې اغوستي دا کله د رسول الله کالي دی د رسول الله کالي. امام سیوطي کتاب جوړ کړی د رسول الله ګریوان چیرته جیب اصل د رسول الله ګریوان دلته ګرځي زه پروا کوي هېڅ پروا نه کوي طالبان
مشکل نه لري طالبان. دا اوس ما اختر ته چا کالي جوړ کړي دي کنه دومره خطرناک جوړ کړي طالبانو خو رنګ یې داسې ده کنه اوس وایم یوه پښه مخته کړم یوه شاته چې وای غوندم که وای نه نو بیا مشوره پې باندې وکړو نو خو یو ځوانان دی یو سپین ږیري